سلامونه ملګرو، نور به د غاړې سیمې ته راغلي یو. ډېر ښایسته نری باران هم شروع دی او یخې اوبه هم بهیږي. هر طرف ته ښایسته منظرونه دي او غوښتل مې چې د صابر افریدي نه یو څو شعرونه تاسو ته ولیکم. صابر افریدي صاحب زموږ دی. ډېره زیاته مننه او ډېر ډېر زیات خوندي وکړو. زمانه نه کېږي په لاره مینه، زمانه نه کېږي په لاره مینه، خو په دې هر څوک ته راته په سر ولاړ وې، هر څوک ته راته په سر ولاړ وې، ښکلې بې اختیاره مینه. اخري شعر دی چې یوازې ته نه یې صابر للیه، یوازې ته نه یې صابر للیه، رسوي هر سړی درداره مینه. دغه څو درې څلور شعرونه نور چې ژوند دې د کارون غوندې تباه غواړم، ژوند دې د کارون غوندې تباه غواړم، تا پسې په هره لار بلا غواړم. مننه. و نه کنه په یوه دیدار کار نه کېږي، نه کنه په یوه دیدار کار نه کېږي، بیا غواړمه بیا غواړمه بیا غواړم، کوزه مې پر هرنونه دوا غواړم، را دې شي چې خشم مسیحا غواړم. ډېر ښکلی شعر. خدایه ځینو ځینو ته دعا غواړم، خدایه ځینو ځینو ته دعا غواړم، خدایه د دې ځینو نه پناه غواړم، خدایه د دې ځینو نه پناه غواړم. ډېر زیاته مننه. بس ملګرو، دغه صابر افریدي صاحب و چې تاسو راسره واورېدو، یقیني ډېر ښایسته موسم دی او یخې او دا ښایسته منظرونه دي. تاسو کتلی شئ هر طرف ته